چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل هغه څوک هیڅکله دوزخ ته نه ځي، دوزخ ته نه داخلیږي چې د لمر راختلو او پریوتلو څخه مخکې لمنځونه ادا کوي. مطلب ترې د سهار او مازدیګر لمنځونه دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم له دې وینا څخه معلومیږي چې د سهار او مازدیګر لمنځونو ته باید ځانګړې پاملرنه وشي، او څوک چې د دې دواړو لمنځونو پابندي کوي الله رب العزت له دوزخ څخه ژغوري او الله رب العزت هغه ته د جنت لار آسانوي. دا له دې امله چې دغه لمنځونه انسان ته ګران تمامیږي. د سهار پر وخت د خوب او راحت غلبه وي او مازدیګر بیا د کاروبار وخت وي، ځکه نو د سهار خوندور خوب پرېښودل او مازدیګر پر وخت ځان له کاره اوزګارول او د الله رب العزت عبادت کول مشکل کار دی. له همدې امله څوک چې د دې دوه لمنځونو پابندي کوي هغه ته د نورو لمنځونو پابندي آسانیږي او په دې کار سره سړی له دوزخ څخه خلاصي. دا څنګه مسلمان چې سملی په ډمامو نو ډوډۍ دې هم بغیر د ډمامو نه تېرېږي. ریډیو او یا موبایل په درس د خان درته غږېږي. حلال رزق په ځان حراموي په ډمامو، یقیني په ډمامو، پاسې په ډمامو. دا څنګه مسلمان چې سملی په ډمامو